داسې مې لار ته برابر داسې څوک یې رانه پټې نه کړي ښه یا بېغمه داسې راواوړه دورې ښه داسې داسې بس داسې ده په ده غذا مخ ته دې لیړۍ ده ها مخ ته مې لیړۍ ده لاره پاکه ده مخ ته دې لیړۍ خټو کې مې بیا که یا فرع راځه خټو کې مې بیا یا فرع یو سره دور راسه کومه سره راشم داسې راځه ښه داسې راشم اوس ما فکر هم نه ښه تا فکر هم نه ښه اورې څنګه السلام علیکم ورحمت الله دوستانو نن را سره امسا ده وینا کیم دي زه به د نابینا په حیث باندې په کندهار ښار کې ګرځم او غریب خلک به پیدا کوم زموږ مقصد و مرام دا دی چې ورسره مرسته وکړو نو راځئ نور ویډیو وګورئ سره ویډیو در سره شریکه کړئ او زموږ صفحه در سره خوښه کړئ تر اخره مو سره السلام علیکم راځئ له خیر څوک شته کومه څه لاره زبیر راسه ها د کړه با زه راځم د کړه ها ها ښه پرک ده با دا سړک دا راخه دا چې دا چې دل دا چې خرڅه خاطه دکاندار ہے او ها ها شیخ تا ها ها شیر دالته درېږم دغه ما سره پیسې دي دا راته لږ وشماره ښه ته ښه سړی دا 100 روپۍ دا راته وګوره 100 روپۍ دې وشماره چا راکړې کمې خو به نه ته حساب که 100 روپۍ زر د 2000 د 3000 غوښتل 3000 دي دا یو لوټ د 100 دی 500 دی سلو خو نه دی یا 500 شپږ نه 500 جان دي ها 3000 کېږي د یو سو دوه درې دا څلور پنځه شپږ ها سمه ده ما داسې بوځه چې هغه سړک نه مې واره دغه سړک هو پیسې خو درانه پټې نه کړې ها بعضې خلک سړي نه غلا کوي که نه هغه بعضې خلک دي څنګه خلکو سره کومک کوې بعضې خلکو سړي نه غلا کوي غلا نه کوم ته ولې غلا نه کوې غلا شوق نه لري غلا شوق نه لري نو ولې غلا خو حرام کار نه وي حرام کار ولې حرام ده پیسې حرامېږي که نه سمه ده نو ته چې تکړه سړی چې غلا نه کوې یعنې حرامېږي صحیح ده دا 100 روپۍ وې په ټیکټې خو به پکې نه وي شپږ واړه ته واخله څنګه خاندلو څنګه دې وخاندل كونها شفاعة أنالها لاره شته ودرې داسې تر اوسه بېرته خواته ځه شاته ته ځه دلته درېږم ته څه کار کوې زه لړۍ والا یم داسې تورې داسې راسه دغه زما سره جیب کې پیسې دي ته وګوره دا 100 روپۍ دي دا راته حساب ښه چې دا بیا ما نه غلا ونه کړي دا یې دغه دي دا یې 500 دا ګوره 150 جای اوس شلې درې سلګونې دي که 500 یانې سلو دا 15 دا شپږ سلګونې دي یا 500 یان دي 500 یانې او ښه دغه دي 3000 روپۍ دي وروره 3000 دي شپږ سوه خو نه دي یا 3 شپږ 500 یان دي ها شپږ 500 یانې ښه دغه دي وروره شپږ دنیا 500 یان دي الله د خیر دې وکړي او بیا هغې خو نه ونه لیدل پټې رانه نه او پټې صحیح چا خو نه کتل یا بیا ان شاء الله لارې ته مې سیده کړو کومې خواته ځم داسې راته ووایه داسې ځم داسې خو راځه داسې بس داسې ځم که نه دفتر دی مخته دورې او کوم دی دفتر تاسو خلکو سره کومک کوئ ولا همیشه کوئ منم دی ښه پټې خو دې لږ کړې یا بیا غم اوس ته چې وشمارې 1 2 3 4 5 د شپږ ولې پټې کړې به دي یا بیا غم غلا ښه نه وي یا ژوند داسې کار نه کوي ولې نه کوې ځکه چې هغه د موږ مظلومه دی که مظلوم نه وي فرض کړه یو سړی روغ تیاري بیا نو خو هغه بیا موږ داسې چم نه کوو ځکه چې هغه په موږ باور وکړي
حرام دي او حرام دي بشک حرام دي حرام دي دا درې ته واخله یا دا خو ستا حق دی دا ستا شوې مکه وخت ده دا دې بچی ده صحیح شو إلا الحبيب أمتي بچی راځو بل دولس بالا اجمل څه بلاس راځه داسې ځم داسې ها داسې ځم او داسې خبر ته وکړم او دغه دا ما سره وګوره 600 روپۍ دي ته حساب کړه 600 دي که کمې دي زیاتې دي دا خو ډېرې دي اجملوي سره دا 100 روپۍ دا خو بیخي ډېرې دي تقریبا 100 روپۍ دي دا یو دا دوه دا درې دا څلور دا پنځه شپږ 3000 افغانۍ 600 نه دي سلګونې نه دي یا څو دي 3000 افغانۍ دي شپږ دانې څه شی دي 500 هو ها صحیح څو ګرانه تا خو دې خو دې کمې کړي دي نه دي یا پوره دي پوره دي هو یو دوه درې څلور پنځه شپږ صدیان خو نه دي که نه یا داسې مې لار ته برابر ادا څو ګرانه پټې نه کړي ها هو یا بیا کوم دا سره واوړه دوري داسې دا چې بس چې دا پر دې غذا د مخته دی لیړې ده ها مخته مې لیړې ده هو لاره پاکه ده هو مخته دی لیړې خاټو کې مې بیا که یا پر راځه خاټو کې مې بیا یا پر یو سره دور راسه کومه سره یې دا سره خدا سره شمه اوس ما فکرم نو خایتا فکرم نو ها اورې څنګه څنګه حیران شوې څنګه حیران شوې ولا ما سړی کمې کړي خو به دې نه یا خدا خو تا کوی څه دې پټې کړې وې ما دې تا به پټې کړې وې که نه یا ولې نه پټې ولې پټې کو خدای ستا هلته سوال و جواب ستا کوم ځای کې سوال و جواب دی هلته سوال جواب ستا ولې معنا چېرته هلته ګور ستا ایمان ته موږ شکر پښتانه یې سړی چې دا نه زما ولادونه زړه اوسه سړی دا دا د تا شو صحیح شو صحیح کور وته دا درې ده څنګه خاندې والله دا د تا شو زاله دې مړ شي دا چې صادقه یې که نه الله تا ته راولېږلو خل ډېر ګرځي سمه ده ځه زاله دې مړ شي دوستانو وایي چې موټر خو هغه کړو ها دوستانو ویډیو خو تاسو وکتله که نه نو که چېرته خوند یې کړی نو ولکه خو ومینځه ونه غورځي که ما که نه که خوند یې در کړی ویډیو سره شریکه کړئ تر څو پورې آینده موږ نور هم داسې ښایسته ښایسته ویډیو وکړو الحمدلله قمر بنسټ سږکال بیا غواړي د افغانستان په ډېرو ولایتو کې ژمې مرستې وکړي غواړو چې سږکال بیا هم تاسو په دغه کمپین کې موږ سره یو ځای شئ تر څو پورې هیوادوالو لاسنیوی وکړو تر څو پورې هیوادوالو د لوږې او د یخنۍ څخه په امان کې شي او یو ښایسته ژمی تیر کړي د دې په خاطر دوستانو که غواړئ په دغه کمپین یا په دغه کاروان کې موږ سره یو ځای شئ اجر یې الله سره هم شته هغه سکون او اطمینان به انشاءالله په دنیا کې الله هم درکوي درته په مال او ستاسو په تجارتونو کې به انشاءالله الله برکت هم ږدي چون دا زه نه وایم دا حدیث شریف دی چې صدقه باندې مال زیاتېږي کمیږي نه نو راځئ د دغه چانس څخه په استفادې موږ سره یو ځای شئ انلاین مرستو لپاره سکرین باندې لینک درته ښکاري آفلاین لپاره خو واتساپ نمبر شته تر څو پورې سږکال بیا هم خپلو هیوادوالو سره مرستې وکړو او د یو خوشحاله ښایسته ژمی تیر کړي